الرحیم ښه راغلاست د ټیکټ 15 درس ته درنو انجینر صاحبانو. موږ او تاسو په تیر لیکچر کې فارمټ مینو باندې خبرې کولې او یو څه درس مو ولوسته. په ننني درس کې غواړو چې هغه پاتې اپشنونه چې موږ سره تیر لیکچر کې باقي پاتې وو هغه باندې بحث وکړو. فارمټ مینو ته راځو درنو انجینر صاحبانو. لومړی اپشن موږ سره هغه د کالر ده. کالر انتخابوئ، مثلا راځئ دغسې یو رنګ ورته انتخابوئ، دغه رنګ ورته تاسو انتخابوئ او اوکې کوئ. اوس چې تاسو راشئ انجینر صاحبانو، هر هغه جسم چې تاسو ترسیموئ که هغه هر لیر وي، مثلا زه راځم د ووډ یا لرګي لیر باندې زه ترسیمات ترسره کوم، مګر تاسو ګورئ هلته د ووډ لیر چې و موږ سره رنګ یې تقریبا ژیړ بخنی غوندې و، ولې اوس په شین باندې کار کوي. یا مثلا زه غواړم وینډو رسم کړم، تاسو یې کالر ته وګورئ، اجازه راکړئ چې زه یو لاین واخلم. تاسو وګورئ بیا هم په هماغه آبي رنګ باندې کېږي. که چیرې زه دغه ډیف پاینټ واخلم بیا هم زه باید په سپین رنګ باندې کار وشي، ولې کار نه کوي. نو په دغه حالت کې درنو انجینر صاحبانو فارمټ مینو کې که چیرې تاسو غواړئ بیرته دا خپل حالت ته یا خپل رنګ باندې کار وشي، تاسو راځئ کالر ته او کالر کې بای لیر انتخابوئ، یا بای بلاک ده یا بای لیر. بای بلاک او بای لیر باندې خو انشاءالله تاسو پوهیږئ چې توپیر یې. نو بای لیر انتخابوو او ځکه موږ مخکې په بای لیر او بای بلاک باندې خبرې کړي وو، اوکې کوو. اوس که چیرې تاسو راشئ په ډیف پاینټ باندې که چیرې تاسو ترسیماتو کې بیرته سپین رنګ باندې اخلئ، مثلا که وینډو باندې کار وکئ زه لاین اخلم یو، مثلا تاسو وګورئ هغه خپل رنګونه اخلي. بناً که چیرې دلته کله تاسو سره دغسې ستونزه پیدا کېږي چې هر لیر باندې کار کوئ او تاسو ته دغسې ستونزه ایجادېږي، راشئ دلته فقط بای لیر انتخاب کړئ او اوکې کوئ. خو بعضې وخت انجینر صاحبان دا هم کار نه کوي. تاسو ویډیو ګورئ مګر کله چې راځئ کار کوئ، د کار په جریان کې بیا هم راځئ دلته ګورئ چې ستاسو د کار په جریان کې مثلا تاسو د مختلفو عناصرو څخه استفاده کوئ مګر یو رنګ وي. فارمټ ته هم راځئ، په فارمټ مینو کې کالر ته، په کالر کې بای لیر وهئ بیا هم کار نه کوي. خو بله ستونزه هلته چیرته وي؟ کنټرول یا پراپرټیز خلاصوئ، دلته وګورئ قدرمن انجینر صاحبانو موږ سره کوم لیر ته وګورئ، دلته به بای لیر مختلف رنګونه، که چیرې تاسو دلته ګرین ورکئ او راشئ وګورئ، بعد د دې نه که چیرې زه به هر لیر باندې کار کوم بیا هم ګرین به وي. اوس که چیرې زه راشم دلته وال انتخاب کړم، بیا هم که چیرې زه یو جسم انتخاب کړم بیا به هم هماغه شین رنګ ولري. بیا به تاسو راشئ کنټرول یا پراپرټیز به خلاص کړئ، دا به بای لیر کوي، کلیک به وکړئ بای لیر، دغسې کار کوي. بعضې وخت دغسې کوچني موضوعات وي چې بیا انسان له ستونزو سره مخ کوي د کار په جریان کې، بنان دغسې استفاده کولی شو. بل په فارمټ مینو کې موږ سره درنو انجینر صاحبانو لاین ټایپ ده. لاین ټایپ تاسو ګورئ مثلا هغه د لاین ډول ده، تاسو کار کوئ مثلا ستاسو د لاین هغه ډول تاسو انتخاب کړی ده زیګزاګ، اوکې کوئ. تاسو کار کوئ مثلا په ډیف پاینټ باندې باید دا خو زیګزاګ وي، تاسو که چیرې دلته ځیر شئ دلته شتون نه لري. نو فارمټ مینو ته راځئ، لاین ټایپ کې تاسو به څه کوئ؟ زیګزاګ به انتخابوئ، خو دلته کرنټ به وهئ، چې کرنټ یې نه کوي بیا نه استفاده کېږي نه. مثلا اوس راشئ کار وکئ ورته داسې که چیرې وګورئ موږ تر اوس دغسې زیګزاګ لاین ترسیمیږي. نو بنا موږ کولی شو د کرنټ په واسطه خپل کوم د لاین ډول چې ده هغه استفاده کوو. مثلا زه راځم هر لیر چې تاسو انتخابوئ هغه تاسو استفاده کولی شئ. بل موږ سره فارمټ مینو کې انجینر صاحبانو لاین ویډ ده، د لاین ضخامت ده. مثلا تاسو یو ضخامت ورکوئ لاین ته، زه وایم چې مثلا 1 میلی متر وي، اوکې کوم. اوس هر لیر باندې چې زه کار کوم د هغه لاین ضخامت به 1 میلی متر وي، صحیح ده. اگر چې اوس تاسو وګورئ موږ هماغه زیګزاګ کرنټ کړی ده. اجازه راکړئ چې زه د لاین ټایپ بیرته دغې ته واړم، بای لیر ته واړم، دلته کرنټ کوي بای لیر به ووهئ، کرنټ یې کوي، کرنټ یې کوي. اوس بیرته لاین نه چې استفاده وکړئ تاسو وګورئ وبخئ
line type by layer. اوکی اوس که چیرې تاسو د لاین څخه استفاده وکړئ هماغه لاین به وي صحیح ده فقط کرنټ یې کوي چې کرنټ یې نه کوي بیا ستونزو سره مخ کېږي کار نه کوي دا د لاین او هغه ضخامت چې 1 ملي متر موږ ورته ورکړو ټرانسپرنسي شفافیت د انجینر صاحبانو مثلا تاسو غواړئ چې شفافیت 10 ورکړئ 20 ورکړئ هر څومره چې تاسو ورکوئ هماغومره قیمت اخلي بل موږ سره سکیل لیست ده مثلا انجینر صاحبانو تاسو یو لاین ترسیموئ چې د هغه لاین یا د هغه لیر په یو لیر باندې تاسو غواړئ چې ترسیمات درسره کړئ مګر د هغه لیر ضخامت مثلا 2 ملي ده یا 3 ملي ده تاسو غواړئ چې دغه لیر په خپل حالت کې پاتې شي مګر ستاسو نیمایي ضرورت ده د هماغې ضخامت مثلا 2 ملي ضخامت ده تاسو غواړئ 1 ملي کړئ خو نه غواړئ چې خپل لیر کې تغییرات راوړئ فقط راشئ دلته 1 پر 1 یا 1 پر 2 چې که چیرې تاسو انتخاب کړئ سکیل لیست کې ځکه دا سکیل ورکوي 1 پر 2 باندې انتخاب کړئ که چیرې 2 ملي ضخامت ولري یا هر هغه څه چې مثلا ضخامت ارتفاع 2 ملي وي هغه تاسو ته یو ته برابروي فقط هماغه انتخاب کړئ او اډې کې خلاص دغسې موږ کولی شو سکیل لیست څخه استفاده وکړو بل موږ سره ټیکسټ سټایل ده درنه انجینر صاحبانو که چیرې ستاسو یاد وي موږ په ټیکسټ سټایل باندې خبرې وکړې هغه هم په ډایمنشن سټایل په برخه کې کله مو چې ډایمنشن سټایل ویل که چیرې ستاسو یاد وي بیا دلته په نیو برخه کې موږ ټیکسټ سټایل باندې خبرې وکړې یا نیو سټایل نیم باندې په دغه نه مثلا موډیفای په برخه کې که چیرې تاسو دلته راشئ ټیکسټ په برخه کې دلته موږ کولی شو چې نوی ټیکسټ ایجاد کړو نو بناً دغه تکراري راغلی ده نو نه غواړم چې بیا پرې بحث وکړم تاسو ټیکسټ سټایل برخې ته لاړ شئ هلته تاسو کولی شئ چې ټیکسټ سټایل جوړ کړئ راځئ نیو برخه کې په نیو برخه کې یو نوم ورته انتخابوئ نوم یې انتخابولو څخه وروسته فونټ ورته انتخابوئ یا د لاین شکل یا د لیکنې شکل هماغسې نور موضوعات بیا تاسو کولی شئ چې په تیر درس کې که چیرې تاسو لوستی وي یا لیدلی مو وي تاسو پرې پوهیږئ بل موږ سره انجینر صاحبانو هغه ټیکسټ سټایل برخه کې بل موږ سره ډایمنشن سټایل ده ډایمنشن سټایل باندې موږ او تاسو خبرې وکړې یو ډایمنشن سټایل موږ او تاسو جوړ کړ نو بناً دا هم تکراري راغلی بل موږ سره ټیبل سټایل ده ټیبل سټایل مثلا قدرمن انجینر صاحبان تاسو غواړئ یو نوی ټیبل سټایل مثلا دغه هلته ټیبل ته که چیرې راشئ ټیبل انتخابوئ اوکې کوئ دا هغه ټیبل دی انجینر صاحبانو چې موږ او تاسو ته خپله د اوټوکیټ کمپنۍ جوړ کړی دغه ټیبل موږ ته اوټوکیټ خپله سټنډرډ ټیبل ده کمي او کاستي پکې نشته مګر که تاسو غواړئ یو نوی ټیبل جوړ کړئ په خپل خوښه یا په خپل سټایل باندې راځئ ټیبل سټایل باندې کلیک کوئ نیو باندې کلیک کوئ نیو برخه کې مثلا یو نوم انتخابوئ احمد سټایل مثلا start with standard continue وهي په continue برخه کې موږ سره select table to start from مثلا تاسو یو بل ځای څخه یو ټیبل راوړئ د مثال په ډول د اکسل صفحې څخه یا د ایم اس اکسل څخه تاسو یو ټیبل راوړئ تاسو غواړئ د هغه کاپي وي دا یو بیا تاسو کولی شئ چې ټیبل select from start دې باندې کلیک کوئ د هغه کاپي جوړیږي او که چیرې تاسو غواړئ چې خپله نوی جوړ کړئ مثلا ډایرکشن په بله برخه کې موږ سره که چیرې د پاس نه ښکته خواته وي هم کولی شئ مثلا که چیرې غواړئ چې لاندې نه پاس خواته وي هم کولی شئ چې دغسې استفاده وکړئ بل موږ سره په جنرال برخه کې پراپرټیز ده کالر ده اول موږ سره ډیټا ده دا ډیټا برخه ده دغه برخه ډیټا ده که چیرې غواړئ ډیټا د برخې ته تاسو فیل کالر ورکړئ یا رنګ ورکړئ مثلا زه غواړم چې دا ژیړ کالر وي وګورئ اوس غواړئ تاسو هیډر ته چې دا یې هیډر برخه ده دغه هیډر ته یو رنګ ورکړئ مختلف رنګونه تاسو ورکوئ زه ورته وایم سور رنګ مثلا دا هیډر ته سور رنګ شو ټایټل ته که چیرې غواړئ کولی شئ ټایټل ته هم دغسې یو رنګ انتخاب کړئ بل موږ سره کریټ نیو سیلز مثلا تاسو غواړئ دغسې یو بل حجره جوړ کړئ یا دغسې یو بل شکل جوړ کړئ مثلا تاسو غواړئ دلته ټایټل نه وي فقط هیډر او ډیټا وي یا مثلا تاسو غواړئ بیا کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ هماغسې یو دانه جوړ کړئ یا مثلا منیج سیل سټایل ده که چیرې تاسو غواړئ دې کې تغییرات راوړئ مثلا غواړئ دا تغییر شي بیا دا کولی شئ چې تاسو تغییرات پکې راوړئ مثلا غواړئ دا په سر کې وي دا ښکته وي بیا کولی شئ جوړ کړئ له دې څخه
ضرور نه ده دومره په عمقي لاړ شم ځکه د درس حجم بیا ډېرېږي. بل الاینمنټ ده، له کوم ځای څخه شروع شي مثلا زموږ هغه لیکنې. مثلا ډیټا ته راځو، په ډیټا برخه کې زموږ ډیټا باټم لیفټ وي، باټم یا سنټر وي، یا مثلا میډل سنټر وي، هر څه چې تاسو انتخابوئ. دلته بیا کېږي فارمټ چې شي، مثلا تاسو یو بل فارمټ غواړئ، پرسنټیج وي، ډیسیمل وي، اشاري وي، کرنټ وي، انګل وي، هر څه چې وي تاسو مثلا دلته جنرال صحیح ده عمومي اوکې کوئ. بل ډیټا ټایپ ده، لیبل وي یا هم ډیټا خپله ډیټا یې لیبل دی نه وي، ځکه چې په لیبل کې موږ تغییرات نشو راوستلی. بل مرج ده، هاریزنټل افقي څومره تفاوت ولري، ورټیکل هاریزنټل افقي او ورټیکل عمودي کې څومره لاینونو کې تفاوت. مثلا زه راځم 5 کوم یا دا 10 کوم 0.10، تاسو بیا وګورئ یو څه تغییرات پکې رامنځته کېږي په دې خانو کې ورټیکل او دغه. ټیکس برخه کې ټیکس سره هم وي، سټانډرډ سټایل وي، واي کیو آر ټیکس وي، مثلا ډایمنشن ټیکس وي، یا کوم بل ټیکس تاسو لرئ تاسو کولی شئ له دې څخه بل نوی ټیکس سټایل ورته جوړ کړئ. ټیکس هایټ یې 18 ده، مثلا تاسو 19 کوئ یا 20 کوئ، تغییر پکې راځي. هایټ ټیکس کالر یې مثلا تاسو ریډ انتخابوئ، تاسو وګورئ دا سور کېږي. ټیکس انګل زاویه یې تاسو ورته انتخابوئ، مثلا زه ورته وایم چې 10، تاسو اوس وګورئ دغسې زاویه دار جوړېږي. همدغسې بل بارډرز دي، هغه بارډر په برخه کې مثلا په دې سرحداتو کې څومره تفاوت وي. لاین ویډ دغه د بارډرونو دغه ضخامتونه یې څومره وي، دا بای بلاک کېږي هم ډبل کېږي هم. بل لاین ټایپ یې مثلا زه زیګزاګ وایم. بل کالر یې څه رنګ د دغې رنګونو، زه ورته وایم چې دا ګرین وي. همدغسې ډبل لاین وي، مثلا تاسو غواړئ ډبل شي دغه لاینونه. بل موضوعات دغه تطبیقات په دغې برخه کې وګورئ، ټول تغییرات پکې راغی. مثلا غواړئ په چوکاټ کې تغییر راوړئ، په منځني خطونو کې هر یو کې چې تاسو غواړئ تغییر راوستلی شي، فقط یا اوکې کوئ. د اوکې کولو په واسطه همدغسې یو ټیبل نو تاسو سره سټایل یې پاتې کېږي او تاسو کولی شئ د همدغسې یو سټایل څخه چې تاسو جوړ کړی په راتلونکي کې استفاده وکړئ. خو زما په نظر هماغه د اوټوکیډ کوم سټایل چې د هماغه سټنډرډ سټایل ده او بنا هماغه څخه همیشه استفاده وکړئ، ستونزه نه لري. موږ سره ټیبل سټایل باندې پوه شو، مولټي لیټر سټایل باندې مثلا تاسو غواړئ دغسې یو تیرک ده، مثلا اول منزل غواړئ ارتفاع معلوم کړئ، دویم منزل، د دې سټایل تاسو بدلوئ. په چی شي بدلون راوستلی شو، مثلا تیرک په ځای تاسو ډاټ ورکوئ، لاین ضخامت یې ډېروئ، ټیکس مثلا تاسو بدلوئ، فقط نیو باندې کلیک کوئ او هماغسې یو دانه جوړوئ. مثلا زه راځم تاسو وګورئ په لاین ټایپ باندې مثلا تغییرات راوستلی شئ. ټایپ سټایل سپیلینګ وګورئ، سپیلاین کېږي، یا نن انتخابوئ چې بیخي دې نه وي، یا سټریټ انتخابوئ. بای بلاک لاین ټایپ مثلا تاسو زیګزاګ انتخابوئ یا داسې وګورئ. بل ضخامت یې دومره وي. سمبول چې شی وي، مثلا زه وایم ډاټ یې سمبول وي. سایز یې څومره وي، کوچنی وي، لوی وي. همدغسې بریک سایز، مثلا دلته کوم بریک سایز چې رامنځته کېږي که چېرې ستاسو یاد یو بل ډایمنشن لاین باندې یا بل جسم سره که کله چې دا تقاطع کوي هلته یو بریک رامنځته کېږي، هغه څومره وي، هر څومره چې تاسو انتخابوئ. بل لیډر سټرکچر ده، لیډر سټرکچر په برخه کې څومره دغه انتخابوئ، تاسو ضخامت ورته انتخابوئ. فرست ساینمنت انګل زاویه یې څومره وي، سیکنډ انګل یې څومره وي. مختلف موضوعات دي، کانټینټس دي. نو بناً تاسو کولی شئ د دغې څخه د دغې ډېر مهم موضوع نه د هماغه د اوټوکیډ موضوع بعضې ځایونو کې چې استفاده وشي، خو هماغه د دغې سټایل ډېر ښه ده، د خپل اوټوکیډ کمپنۍ سټایل ډېر غوره ده. نو ځکه ما تاسو ته یو تشریح درکړې چې بیا تاسو کولی شئ کوم وخت ضرورت کېږي یو نوی سټایل جوړ کړئ، دغسې جوړېږي. پلاټ سټایل باندې مو نه غږېدلی، انشاءالله بیا خبرې کوو. پوینټ سټایل باید تکراري موضوع ده. مثلا تاسو دغلته مو ویلی پوینټ دغه، مثلا تاسو دغسې یو سټایل ورته انتخابوئ، نور خبرې نه لري. راځئ مثلا دغسې پوینټ سټایل څخه استفاده کولی شو. دا پوینټ سټایل ده. مولټي لاین سټایل د مثلا تاسو دغسې 2 دانې موازي خطونو څخه استفاده کوئ.
دې دپاره یو نوی سټایل جوړوئ چې دا هم ډېر د استعمال موارد نه لري. مهم موضوع موږ سره یونټ ده. شاید تاسو سره سوال خلق شوی وي چې په اوټوکیډ کې موږ د کوم یونټ یا کوم واحد څخه استفاده کوو. درنو انجینر صاحبانو، په اوټوکیډ کې عموما خپله اوټوکیډ کمپنۍ په انچ باندې اندازه ګذاري کوي، ولې سټنډرډ حالت د هغه دپاره قدرمنو انجینر صاحبانو هغه د میلیمتر ده چې باید موږ میلیمتر باندې کار وکړو. خو اساسي موضوع دا ده چې میلیمتر موږ ته ستونزمن کېږي، ولې مثلا تاسو غواړئ 1 متر لاین ترسیم کړئ، دغه 1 متر لاین ترسیمولو سره تاسو باید زر ولیکئ. که چیرې 10 متره وي 10 زره، یا خو ډېر ضخامت نیسي، ډېر ځای نیسي، بل سخت کېږي. نو بناً موږ کولی شو درنو انجینر صاحبانو چې له د پر ځای د سانتي متر څخه استفاده کوو. مثلا موږ سره دلته ویل لینټ ټایپ څنګه وي، ما تاسو ته ارکیټیکچر، انجینرینګ، فریکشنل ټول تاسو ته تشریح کړی. ډیسیمل وي. پرسیژن دقت یې څومره وي، د اشاري برخې 2 خانې کافي ده. انزرشن سکیل یونټس ټو سکیل انزرشن کانټینټ. اوس تاسو وګورئ یوټیلیټیز لرو، انچ لرو، فیټ لرو، یو سی سروس فیټ لرو، مایلز ده، میلیمتر ده، سانتي متر ده، متر ده، کیلومتر، مایکرومتر، مایکرو انچ ده، مایلز ده، یارد ده، ان پرسیس هر هغه نړیوال دغه چې وي واحدونه دلته شته، خو موږ سانتي متر انتخابوو. که چیرې بیا تاسو غوښتل انجینر صاحبانو چې دغه سانتي متر په میلی متر باندې واړوئ، بیا انشاءالله پې بحث کوو. فقط په یو انټر په واسطه کولی شو چې دا سانتي متر خپل د اندازه ګذارۍ واحده د سانتي متر څخه میلی متر ته واړوو. بل سمپل کوشن ده، څه ډول وي، لایټینګ ده، مثلا انټرنیشنل یا امریکن ده، امریکن انټرنیشنل صحیح ده. بل ټایپ ډیسیمل ډیګریز وي، درجه وي، سیکنډ وي، رادیان وي، ګریډ وي، دا هماغه ډیسیمل صحیح ده. پریسیشن یو صحیح ده. دلته فقط اوکې وهئ او دلته زموږ هماغه ډایمنشن سټایل اوس په سانتي متر باندې واوښته، واحد مو په سانتي متر باندې واوښته. بعد د دې نه موږ نشو کولی چې دغه موضوع موږ ته ګونګ نه پاتې کېږي. زه چې خبرې کوم تاسو پوه شئ، مثلا یو اندازه زه اخلم، تاسو پوه شئ چې دا په سانتي متر باندې ده، دا یونټس باندې پوه شلو. تکنس ده، مثلا زه وایم چې دغه تکنس مې 500 وي، انټر کوم، یو جسم انتخابوو. اوس تاسو وګورئ څه توپیر رانغی. دغه تکنس موږ سره په 3D برخه کې ښکاري، دا په 3D برخه کې استعمالیږي. تاسو وګورئ دغه اوس موږ چېرته لاړو. چېرته وایي؟ خو خیر یو بل جسم زه غواړم دلته اوس که چېرې زه تاسو ته یو دایره انتخاب کړم، تاسو دې ته ځیر شئ. دا ضخامت لري، وینئ 2 دانې ښکاري، در حاله کې دا 2 دانې نه دي. دا ضخامت دی. همدغسې 500 واحده موږ ورته ضخامت وټاکه. اجازه راکړئ اوس وګورئ، اوس ضخامت یې تاسو ورته ځیر شئ، هماغسې دا ضخامت لري. نو ټکنس په دغې برخه کې استفاده کېږي. ټاپ ته راځو او دا هم 2D وایر فریم انتخابوو. دغسې ضخامت یا ټکنس په دغه برخه کې استفاده کېږي. بل موږ سره رینیم ده، ډرا لیمیټس ده. مثلا تاسو یو حد ټاکئ، تاسو وایئ زما لاین دی باید د 100 مترو څخه زیات نشي، یا زما لاین دی د 0 مترو څخه زیات نشي. تاسو کله چې 2000 متره انتخابوئ، د 0 نه هاخواته بیا کار نه کوي. مثلا تاسو 1100 انتخابوئ، کار نه کوي. تاسو لیمیټ انتخابوئ، خو ضرور نه ده. راځئ رینیم کوئ. مثلا تاسو لیرونه موږ او تاسو ولوسته که نه، یو لیر تاسو غواړئ د هغه نوم بدل کړئ. مثلا دلته لیرز دي، یا هم یو بل جسم ده، لاین ټایپ ده، د هغه نوم بدلوئ. نو د دې څخه کولی شو چې اولډ نیم یې ورته دلته ولیکئ، نیو نیم یې دلته ورته ولیکئ، اوکې کې فقط هماغه د لیر مثلا وال ده، تاسو یې په ډور باندې بدلوئ، بدلیږي. نو قدرمنو انجینر صاحبانو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې
به په نورو موضوعاتو باندې بحث وکړو او سلو نږدې کېږو خپل پروژې برخې ته انشاءالله. پروژې به پیلوو، خو تاسو څخه بیا هم هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو درنو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ښه وخت ښه